ما ډیر سوچ کو، پرون می سوچ کو چې سبا کومه خبره بیانول غواړي، کومه داسې یو موضوع ده چې زه دې خویندو وروڼو ته مخامخ کړم او دوی ترې فایده واخلي. خو داسې موضوع چې ډېر سخت ضرورت یې ورته نو دې موضوع ته مې سوچ لاړ او ذهن مې ورته لاړ چې اصلاح القلوب، د زړونو اصلاح کول، دا موضوع نن سبا یو ناشنا موضوع ته جوړه شوې ده او اکثر دا نه بیانولی کېږي او نه د چا دې طرف ته سوچ دی. نو په اوله کې یو څو اصول یاد ساتئ، دا بنیادي اصول دي په دې موضوع کې، د زړه په اصلاح کې بنیادي اصول. د دې نه مخکې چې دا موضوع په څه طریقه باندې به د زړونو اصلاح کې او خپل زړه به څنګه برابرې، د هغې نه مخکې یو څو اصول یاد ساته د زړونو په باره کې. اولنی اصل دا یاد کا چې زړه هغه ځای دی په انسان کې چې الله ورته ګوري. القلب موضع نظر الله تعالی، داسې ویلی شو موږ، زړه د الله د نظر ځای دی. په دې کې یو حدیث ته امام مسلم راوړی، تاسو ته معلوم وي امام مسلم یو حدیث راوړی د ابو هریره رضی الله عنه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی ان الله تعالی لا ينظر الى صوركم واموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم. الله ګوره ستاسو شکلونو ته او ستاسو مالونو ته نه ګوري، ګوره الله ستاسو زړونو ته او ستاسو عملونو ته ګوري. الله فیصله په دې نه کوي چې دا انسان بدبخت، دا انسان بدصورته دی او که دا ښایسته صورت والا دی، دا انسان غریب دی که دا مالدار دی، دا تور دی که دا سپین دی، دی د کم ملک دی او دی د کم زینه دی، د ده قوم زورور دی که د ده قوم کمزور. رب العالمین دې خبرو ته نه ګوري. خانو څه ته ګوري الله؟ ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم. الله دو خبرو ته ګوري، زړونو ته، اعمالو ته. الله زړونو ته ګوري او اعمالو ته ګوري، دا دواړه ضروري دي، اعمال او زړونه. خو په دې دواړو کې کوم یو ضروري دی؟ ولې؟ چې زړه برابر شي عمل به دې برابر شي. دا دواړه اهم دي، زړه هم دی عمل هم دی، خو په دې دواړو کې مخکې زړه دی. او راځي دا مسله انشاءالله را روانه ده. نو تعجب د هغه چا په حال باندې پکار دی چې د هغه ځي غم ورسره وي چې کوم ځي ته مخلوق ګوري، او د هغه ځي غم ورسره نه وي چې کوم ځي ته رب العالمین ګوري. اوس یو سړي ته دا پته ده چې زما دې مخ ته انسانان ګوري، دا خلک چې ما سره ملو شي زما دې مخ ته ګوري، بس لګیا کله پې کریم لګوي او کله پې یو شی لګوي او کله یو بل څه لګوي او کله برید برابروي او کله یو کار کوي کله بل کوي، صرف دې دپاره چې د مخلوق ته زه ښایسته ښکاره شي. ځکه چې مخلوق دغه ځي ته ګوري، مخلوق کپړو ته ګوري، د کپړو اهتمام کوي. خو کوم ځي ته چې رب العالمین ګوري، ګوري معنی ده چې دغه مقصدي ځای دی. لکه موږ دا حدیث وي، دغه حدیث په رڼا کې دا خبره کوو. داسې خو الله ټول انسان ته ګوري، خو معنی دا ده چې کوم ځي له الله اعتبار ورکوي. رب العالمین دې خبر له اعتبار نه ورکوي چې دا تور دی سپین دی، دی بدرنګه دی که دی ښایسته دی، الله پیدا کړی به دا شي. خو دې خبرې ته الله ګوري چې د کوم یو عمل دروند دی، د کوم یو عمل د سنت مطابق دی، د کوم یو زړه پاک دی، د کوم یو زړه روغ دی، د کوم یو زړه د اخلاص او د مینې نه او د محبت نه ډک دی، دې ته الله ګوري. نو تعجب دی د هغه مسلمان په حال باندې چې د هغه ځي خاص اهتمام کوي کوم ځي ته چې مخلوق ګوري، او د هغه ځي اهتمام تیر شوی دی کوم ځي ته چې رب العالمین ګوري. پکار دا دی چې دغه زړه انسان پاک کي، ښایسته یې کي،
په توبې سره، په انابت سره او پاکي کې د هر هغه څه نه چې څه د الله بدي شي. دا خبره یاد ساتئ چې ان زینة الظاهر، په ظاهره کې ښایست، مع خراب الباطن لا تغني شیئا. ظاهري ښایست چې باطن ګندی نو دا فایده نه ورکوي. په ظاهره کې ته د ځان نه ډېر پرهیزګار او تقوادار او ورسه جوړ که، خو چې زړه دې خرابي که نه، زړه مین ځای دی، مین بنیادي، نو د ظاهري اصلاح فایده نه ورکوي. ځکه العلامه السعدي رحمه الله وی وقلبك طهره ومن كل آفة وكن أبدا عن عيبه تتفقد. وی دا خپل زړه پاک که د هر عیب او د هر نقصان نه، او هر وخت د دې تپوس کوه، هر وخت د دې حال احوال اخله. هغه ځای چې الله په هغې باندې پوره عالم دی. والله یعلم ما فی قلوبکم، او الله پوهه دی په هغه څه باندې چې ستاسو په زړونو کې دي. الله پوهه دی په هغه څه باندې چې ستاسو په زړونو کې. سوال تا نه دا دی، او سوال زما نه دا دی، او سوال د دې رور نه دا دی، سوال د دې خور نه او د دې ټول نه سوال دا دی چې الله وی زه پوهېږم په هغه څه چې ستاسو په زړونو کې دي. نو سوال تا نه دا دی چې الله په څه پوهېږي ستا په زړه کې چې دي، یعنې تا ته خو پته ده ستا په زړه کې څه دي. و ستا مرضي ده که ستا دا خوښه وي چې الله ته د دې پته ولګي او دا عمل الله ویني، هغه پرې خوشحالېږي، هغه پرې رضا کېږي، ستا مرضي ده. یا داسې څه ستا په زړه کې دي چې د هغې په لیدو سره رب العالمین ناراضه کېږي او د الله غضب نازلېږي په یو بنده باندې، هم ستا مرضي ده. خو موږ صرف دومره تا ته ووایي چې والله یعلم ما فی قلوبکم، په زړونو کې چې څه دي الله پې عالم دی. نور مرضي مخکې ستا، الله ګوره په زړونو باندې معلوم دی. نو اولنی اصل او بنیاد څه شو؟ یعنی زړه هغه ځای دی چې رب العالمین ورته ګوري. رب العالمین ورته ګوري معنی چې دغې له الله اعتبار ورکوي، دې زړه له او څه له ورسره عمل له. خو هغه ځان له مسله دلته موضوع د زړونو ده، ځکه موږ د زړه دا خبره وکړه. دویم اصل او بنیاد دا یاد ساتئ چې اندامونه به دې اله برابر شي چې کله دې زړه برابر شي. دا بنیادي مسله ده. اندامونه به دې اله برابر شي چې کله دې زړه برابر شي. او چې کله دې په زړه کې کوږوالی و، او چې کله دې په زړه کې عیب او نقصان و، نو کیدی نشي چې ظاهري اندامونه دې برابر شي. حدیث کې راځي که نه، امام بخاري امام مسلم راوړی دی، الا وان فی الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی خبردار په بدن کې یو ټوکړه ده، که هغه ټوکړه برابر شوه نو ټول بدن برابر شو، او که دغه ټوکړه فاسده شوه ورانه شوه نو ټول بدن څه شو؟ وران شو. الا وهي القلب، خبردار وی دغه ټوکړه دا زړه دی. نو زړه بنیاد شو که نه؟ زړه څه شو؟ بنیاد شو. دا زړه چې دی کله برابر و او صالح زړه و، او په دې کې محبت و د هغه څه سره څه چې الله غواړي، او په دې کې اراده و د هغه څه چې څه الله غواړي، نو دا اندامونه به هم هغه څه کوي څه چې الله غواړي، او دا اندامونه به هم هغه څه کوي چې په څه باندې الله راضي کېږي، او دا اندامونه به هم د هغه څه نه بندېږي چې څه الله نه غواړي. خو په شرط دی چې کله زړه دې برابر شي. چې زړه دې برابر و، هر څه به دې برابر شي. ژبه به دې برابري، رښتیا به وایي دا ژبه دي، په دې ژبه باندې به د حق وینا جاري شي، د حکمت خبرې به پرې راشي، فایدهمند خبرې به پرې راشي. چې زړه دې برابر و
سترګې به دې برابر شي، حرامو ته به نه ګوري، هغه ځایونو ته به نه ګوري چې الله د هغې ته کته ناروا کړي دي. چې زړه دې برابر و، غوږونه به دې برابر شي، نصیحت ته به غوږ ږدي، فایدهمن خبرو ته به غوږ ږدي، د حرامو نه به بچ شي. په دې غوږونو بیا هغه څه نه اورېدی کېږي چې هغه حرام وي. دغه شان د عورت به دې برابر شي، چې زړه دې برابر و، د عورت به دې برابر وي، د عورت به دې بیا په حرامو کې نه استعمالېږي. د انس بن مالک رضی الله عنه روایت ته ښه واضحه دلیل دی په دې خبره باندې. امام احمد راوړی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي لا یستقیم ایمان عبد حتی یستقیم قلبه. یو انسان ته په ایمان کې استقامت د هغه وخته پورې نشي میلاویدی چې څو پورې په زړه کې استقامت نه وي راغلی، چې څو پورې په زړه کې نیغوالی نه وي راغلی. ولا یستقیم قلبه حتی یستقیم لسانه. او زړه کې د هغه وخته پورې استقامت نه راځي چې څو پورې په ژبه باندې نه وي راغلی. خبره ما راواغسته دې دپاره، یعنی دویم اصل مې بیانو. دویم اصل سره چې اندام اله برابرېږي چې کله زړه برابر شي. دا اهمه خبره، بنیادي خبره. او دلته یو نصیحت ټولو هغه مسلمانانو ته څوک چې دا خبره کوي ایمان په زړه کې پکار دی جی. بس که ته چاته نصیحت وکړي چې ګیره پرېږده، وایي ایمان جی زړه کې پکار دی. که چاته وایي دا پنسې د ګیټو نه بره ساته، وایي ایمان زړه کې پکار دی. که زنانه ته وایي چې پرده کوه، نو اصل پرده د زړه پکار دی. دا ټولې خبرې غلطې دي. د هغې یو څو وجې دي. یوه، اوس لږ ساعت مخکې موږ د صحیح مسلم حدیث ووایي چې الله ستاسو مالونو ته نه ګوري او شکلونو ته نه ګوري، ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. څه ته ګوري؟ زړونو ته او اعمالو ته. دا سړی دا کوم چې وایي چې ایمان صرف په زړه کې پکار دی، الله خو عمل ته هم ګوري. لکه دې حدیث کې خو صرف دا نه دي کنه چې الله زړونو ته ګوري، د زړونو سره څه ته ګوري؟ اعمالو ته هم ګوري. که یوازې دا خبره خو نه ده چې وایي جی په زړه کې دا خبره شوه، نه نه، وایي عمل ورسره هم دی، صحیح د زړه هم دی، خو د زړه سره عمل هم دی. او بله بنیادي خبره دا ده، دقه د دویم اصل چې ما بیان کړو، ورته وایه وایي دا خبره دې غلطه ده چې ایمان په زړه کې پکار دی او زما په زړه کې شتي. وایي ایمان که دې په زړه کې وی، نو هغه به په اندامونو باندې راښکاره شوی وي. دا زړه نه دی، زړه د باچا دی. زړه څه دی؟ باچا دی د بدن. چې کله دا باچا برابري که نه، نو دی دا ټول بدن ډیکه کوي د الله د بندګۍ دپاره. دا خبره زړه ته کوزه کوي چې کله دا باچا برابر و، نو دی دا ټول بدن ډیکه کوي د الله د بندګۍ دپاره. حالانکه د دې ټول بدن په مقابله کې ډېر وړوکی دی، ځکه چې بدن خو ډېر غټ دی او دا زړه پکې یو ځای نیولی دی. خو سره د دې نه چې دی وړوکی دی او لږ غونته کې ځای دی، خو دی باچا دی. چې په دې زړه کې د ایماني که نه ایمان او د الله سره محبت او اخلاصي او د الله رضا لټولي، نو هم د دقې د لاسه ته په توره تیاره کې سهار منزل راپاسې، په جمي کې رواني، په خټو کې رواني، په باران کې رواني، په زلزله کې رواني، په هر څه چې ته رواني جومات ته، هلته باچا برابر دی. د دې زړه د لاسه چې دا زړه دې روغ وي، نو دې ستا د اندامونه مجبوره کړي په دې باندې چې ته روژه ونیسې، ته سجده ولګې، ته د قرآن تلاوت وکړې، ته ګیره پرېږدې، ته دا پنسې د ګیټو نه بره وساتې. دا زړه به دې مجبوره کوي وایه په دې باندې دې زنانه ته وایه چې ته به پرده کې. دا زړه به دې بیا مجبوره کوي په دې چې ته به رښتیا وایې. دا زړه به دې په دې مجبوره کوي چې ته به درسونو ته کښېنې، ته به علم کې، ته به جهاد کې، ته به اذکار وایې، ته
ته به مونځ کې، ته به زکات ورکې، ته به حج کې، ته به عمره کې، دا ټول هر څه الی چې کله دننه دا باچا برابر شي او چې دا زړه برابر شي نو څه وشي؟ اندام برابر شي. نو وایي دا څنګه ایمان دی چې په زړه کې دننه دی او بهر نه ښکاري؟ دا خو نه منلو خبره، دا خو نه منلو خبره. بله دا چې بیا خو مونږ چاته نصیحت هم نشو کولی. د نصیحت هغه دروازه څه شوه؟ هغه بنده شوه. ځکه که مونږ چاته نصیحت کوو هغه به راته لنډه څه وایي؟ وایي ایمان خو چې په زړه کې دی، بس مونږ به چې بیا غلي کېږو یاره د په زړه کې به وي نه. او دلته یو بله خبره ورسره یاده که چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه وایي؟ وایي ما ته امر شوی دی چې زه د هغه وخته پورې د خلکو سره جهاد وکړم او جنګ وکړم چې څو پورې دوی کلمه نه وي ویلي. که کلمه ووایي، مونځ یې وکړو، زکات یې ورکړو، دې قبلې ته یې مخ و دا مسلمان دی. مال هم په حفاظت کې شو او وینه هم په حفاظت کې شو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي او باطن یې چا ته سپارم؟ باطن یې الله ته سپارم. یعنې موږ به فیصله د څه مطابق کوو؟ ظاهرا مطابق. اوس موږ ته د زړونو څه پته ده؟ تا اوس ګیره خریلې او سم داسې چمک وایي مخ ته او زه درته نصیحت وکړم وروره بر ایمان یاره دلته پکار دلته پکار، نو دا ظاهر د دې سره به څه کوو؟ که معمولي نصیحت کوو او دا خبره به راته دوی کوي چیرې نه جي اصل ایمان وي دلته پکار دی، دا منمه چې د ایمان ځای دا دی، اصل بنیادي دا دی. خو د دې ځینه بیا دا اثر د ایمان دا خورېږي په دې نورو اندامونو باندې. نو وایي دا څنګه ایمان دی ستا په زړه کې چې د سره څه دلیل راښکاره نه شو په دې بدن؟ څه دلیل خو به راښکاره کېږي که چې د سړی مؤمن دی، او دلته هېڅ دلیل ښکاره نه شو. نو دا یو غلط فهمي چې بعض عوام هغه په دې کې پراته دي چې ته ورته څه نصیحت کې بس ډایرېک وایي جي زړه منو زړه، خو د زړه اثر راښکاره کېږي په څه اندامونو باندې. نو دویم اصل دا شو که څوک وایي چې زما اندامونه برابر شي نو څه به برابروي؟ زړه به برابروي. که څوک دا غواړي چې زما د اندامونو اصلاح وشي نو ورته راشه اول اصلاح القلوب ده، د زړونو اصلاح پکې. دریم اصل یاد ساتئ او بنیادی خبره، القلب کثیر التقلب، دا زړه ډېر زر اوړي راوړي. دا بنیاد یاد کړئ. په دې موضوع کې دریم اصل دا یاد کړئ چې زړه ډېر اوړي راوړي. شاعر وی ما سمي القلب الا من تقلبه فاحذر على القلب من قلب وتحويل. وی دې القلب زړه القلب ویل کېږي. وی دته دا قلب ولې ویل کېږي؟ من تقلبه، د دې اوړېدو راوړېدو د لاسه. د څه د لاسه؟ د اوړېدو راوړېدو د لاسه. او په دې کې ورته یو حدیث بیان کوم، امام احمد امام ابن ماجه راوړی. ابو موسی اشعري رضی الله عنه وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده، ان هذا القلب كريشة بفلاة من الأرض يقيمها الريح ظهرا لبطن. وپیغمبر صلی الله علیه وسلم وی د دې زړه مثال داسې دی لکه معمولي بڼه چې بڼه، لکه ته اوس یو مرغۍ ده او د هغې نه یو بڼه ولیده کته، دغه معمولي بڼه چې په دې باندې سیلۍ راشي نو څه چل ورسره کوي؟ اړې راړې. دغه شان دا زړه دی. یعنې څه ناشنا خبره پیغمبر صلی الله علیه وسلم کړې. دا معمولي مه ګڼه دا نصیحت، دا زړه هم دقه شان اوړي راوړي، په یو حال باندې نه ودرېږي. دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خبرې مطلب دی. او بل پیغمبر صلی الله علیه وسلم اشاره دې ته وکړه چې فتنې راشي نو دا زړه پکې بیا ګډوډ کېږي. بلکل د دې بڼې د لاسه
د ریشه د لاسه چې عربۍ کې ورته ریشه وایي بلکل د دې په شان دا څومره سپکی په هوا کې داسې والوځي کته لاړ شي او بره لاړ شي دقه شان دا زړه دی دی ګډوډ کېږي ګورئ د دې به خیال ساتي اشاره دې خبرې ته ده چې دا زړه ډېر اوړي راوړي نو څه به کې د دې به خیال ساتي زه تاسو ته داسې وایم د دې زړه داسې مثال دی که نه لکه سپین توپ سپینه کپړه د دې زړه داسې مثال دی لکه سپینه کپړه په سپینه کپړه باندې ګوره معمولي داغ هم ښکاري دغه شان دا زړه دی بل مثال یې داسې واله د دې داسې مثال دی د زړه لکه شیشه چې صفا سوتره په دې شیشه باندې چې معمولي شی هم ولګي نو د هغې پتې لګي که نه لګي پتې لګي نو دا زړه ډېر اوړي راوړي نو د دې به ډېر خیال کوې ډېر سوچ به کوې دې طرف ته چېرته زما دا زړه غلط طرف ته وانه وړي چېرته زما دا زړه د فتنو طرف ته وانه وړي چېرته زما دا زړه د ګمراهۍ طرف ته وانه وړي یو حدیث کې راځي امام حاکم راوړی او دا حدیث زه په دعوې سره وایم چې ډېر ملګري به یې ورپې راوړي ښه دعوې سره یې وایم پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی ان الايمان ليخلق في جوف احدكم كما يخلق الثوب دا ایمان ګوره ستاسو په دې سینو کې چې کوم پروت دی دا ګوره زړیږي لکه څنګه چې کپړه د استعمال سره زړیږي دا ایمان هم جوړ شي ګوره فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم نو هر وقت دا الله نه دا سوال کوي چې یا الله دا زړه زمونږ نوی کا دا ایمان زمونږ نوی کا نو هر وقت دا الله نه دا سوال کوي چې یا الله دا ایمان زمونږ په زړونو کې نوی کا زه د دعوې سره یم چې دا حدیث په ډېر ملګري ورپېري بلکې د بعضو دا مطلب دی چې بس ما کلمه ویله خبره ختمه شوه پیغمبر وایي د ایمان زړیږي لکه څنګه چې کپړې زړیږي نو څه ته ضرورت دی تجدید ته ضرورت دی فاسألوا الله ان يجدد الايمان في قلوبكم د الله نه دعاګانې وغواړه چې الله زما د ایمان تازه کا نوی کا خیال به ساتي د دې خبرو د زړه د ایمان د ټولو خبرو باره کې به سوچ او فکر کې لکه څنګه چې د دنیا پرست د خپلې دنیا په باره کې لږ سوچ او فکر کې وړې وړې خبرې ته سوچ ځي چې د دې د لاسه کیدی شي زما د سعودي عرب ویزه خرابه شي کیدی شي د دې د لاسه زما مسافري ګډوډه شي د دې د لاسه به زما بچو ته نقصان رسي د دې د لاسه به زما ګاډي ته نقصان رسي د دې د لاسه به زما دکان ته نقصان رسي د ټولو خبرو ته سوچي او د دومره غټو خبرو ته زموږ سوچ نه ځي ګاډي ته نقصان دنیا ته نقصان وختي طور نقصان د هیڅ خبره نه ده خو چې د یو سړي زړه ته نقصان ورسي ایمان ته نقصان ورسي بنیاد ته نقصان ورسي نو د سره پاتې شو هیڅ ورسره هم پاتې نه شو ځکه حدیث کې راځي انس بن مالک رضی الله عنه وایي کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یکثر ان یقول یا مقلب القلوب ثبت قلبي على دینک انس ابن مالک وی دا حدیث هم ترمذی راوړی وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم به دا دعا ډېره غوښته ای الله ای زړونه اړوونکې راړوونکیه زما دا زړه مضبوط که په څه باندې په خپل دین باندې دا دعا څوک غواړي پیغمبر صلی الله علیه وسلم غواړي معمولي څوک یې نه غواړي ګورې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی اے الله زما دا زړه مضبوط که په خپل دین باندې صحابه کرام وی یا رسول الله موږ خو په تا ایمان راوړی او څه چې تا راوړي دي په هغې ایمان راوړی نو یره د څه شي یره د څه شي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته زه وایم چې نن دا خبره تاسو په سینه باندې ولیکئ څومره د یرې خبره ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته نعم یره مې شتي او دی فهل تخاف علینا په موږ یریږي صحابه کرامو پیغمبر صلی الله علیه وسلم او یریږم
ولي یریږي یا رسول الله؟ وإن القلوب بين أصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاء. دا زړونه ټول د دې انسانانو د زړونه د الله په ګوتو کې، په دوو ګوتو کې دي، او څنګه چې الله وغواړي قشانې اړې راړي. نو په دې زړه باندې یره نه پکار. زه وایم پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویرېدو په مهاجرینو او په انصارو باندې. ویرېدو په چا باندې؟ په مهاجرینو او په انصارو باندې ویرید. په هغه اوچتو خلکو باندې یریږي، په هغه خلکو باندې یریږي چې هغوی چې کومه قرباني د دین دپاره ورکړې ده او د ایمان دپاره ورکړې ده، د الله دپاره ورکړې، پیغمبر دپاره ورکړې، هغه یې څوک نشي ورکولی. پیغمبر په هغوی باندې یریږي، نو ما او تا به په ځان باندې نه یریږو؟ ما او تا به چې ته به د خپل زړه نه یریږو؟ موږ په خپه باندې اچولي ښه مضبوط نه جي. موږ پلار زموږ مسلمانو، نیکه زموږ مسلمانو، او د هغوی نیکه مسلمانو، دا سلسله را روانه ده. بس موږ جي لکه پاخه جنتیان یو. دا زموږ سوچ دی. ځکه د جبیر ابن نفیر رحمه الله بارک راځي ته غوږ کېدی. ګوره وایي زه یو ورځ په ابوالدرداء رضی الله عنه پسې ورغلمه، د هغه کور ته په حمص کې. فإذا هو قائم يصلي في مسجده. وی هغه ولاړ دی په خپل جومات کې مونځ کوي. وی کله چې د مانځه په اخره کې په دې تشهد کېناستو که نه، نو په الله پورې پناه ونیوه من النفاق، د منافقت نه. وی یا الله بچ مې ساته د څه نه؟ منافقت نه. وی کله چې دا مونځ ختم کړو ما ورته وی جبیر بن نفیر وی ما ورته چې غفر الله لك یا ابا الدرداء. ابو درداء الله دې ته وبخي، ما انت والنفاق، تاسو منافقت. ته دومره اوچت انسان یې، دومره اوچت مؤمن یې، په تاسو کې منافقت. ما شأنک وما شأن النفاق، ستا د منافقت سره څه او د منافقت تا سره څه؟ نو هغه ده ووی اللهم غفرا. وی الله بخانه غواړم، یا الله بخانه. درې پیرې دا خبره وکړه او بیا یې دا ووی. دې دپاره مې تاسو ته دا کیسه وکړه. والله إن الرجل ليفتن في ساعة واحدة فينقلب عن دينه. وی کله نا کله په یو سړي باندې په لږ ساعت کې، په یو ساعت کې داسې فتنه راشي چې دا زړه یې د دې دین نه واوړي، دا دین پرېږدي. وی زه به یېرېږم نه. ابو الدرداء رضی الله عنه. زما سوال اول د خپل ځان نه دی، بیا تاسو تاسو دې یېرېدلي به دي. کم یو کس دا دعا غوښتې چې یا الله ما د منافقت نه وساته؟ کم یو کس په ځان یېرېدلی چې یاره زه داسې نه زه منافقت کې پرېږدم؟ او که دې چا ته ووایي چې دا دعا غواړه کله جنګ یې درسره ونه کړو. زه تا ته منافقت ښکارم، منافق ښکارم؟ زه به منافقت وکړم؟ زه تا ته منافق ښکارم؟ زه تا ته دوکهباز، زه تا ته بې ایمانه ښکارم؟ دا خبرې به وکړي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم حذیفه ابن الیمان رضی الله عنه ته د بعضو منافقانو نومونه ښوولي وو. وروسته بیا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د وفات نه بعد عمر بن خطاب رضی الله عنه یو پیر دا کور ته ورغی، ور ورته وټکو. حذیفه راووتو، امیر المؤمنین ولاړ دی، خدمت امیر المؤمنین. وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم تا ته د منافقانو نومونه ښوولي وو، بعضو هغه یې وی زه دا نه یم چې ما ته وښایه چې دا څوک دی، خو زما نوم پکې شته که نه. دا د امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی الله عنه تپوس ته وي، نور دغه نه چې څوک دی، خو زما نوم پکې شته که نه. هغه ورته امیر المؤمنین الله یې په تا رحم وکړي. زه چاته د راز دا خبرې نه کوم، خو صرف تا ته یې کوم، ستا نوم پکې نشتي او ستا نه بد به زه چاله بیا څه خبر نه ورکوم. زه وایم هغه د ایمان هغه غر، هغه تله یې تپوس کوي زما نوم په منافقانو کې شته او که نه. او زمونږ د ایمان ته وګوره او زمونږ د ګناهونو ته وګوره. او که څوک راته معمولي خبره وکړي چې بهی تا کې دا غلطي ده، نو دا رنګم سور شي او دا رنګم شین شي او تا ما ته خبره وکړه او خو تا پښتنو ته ووایې، تا موږ ته بې ایمانه ووایې، تا زمونږ ملک ته خبره وکړه، تا زمونږ د ژبې په باره کې خبره وکړه چې دوی کې ایمان نشته او دوی کې دینداري نشته. څه چلو شو؟
مونږ ښه صفا منو چې مونږ کمزوري یو، مونږ ښه صفا منو مونږ کمزوري. ابو الدرداء رضی الله عنه په شان سړی یریږي د څه نه؟ یریږي د منافقت نه. یره پکار ده. ولې؟ ځکه چې دا زړه اوړي راوړي، خپل زړه حفاظت پکې، دا زړه ډېر اوړي راوړي. نو دا په دې موضوع کې سویم اصل شو، دریم بنیاد د دې موضوع دا شو. څلورم بنیاد دا یاد کوي چې زړه هغه ځای دی چې فتنې پې اثر کوي. زه دا بنیادونه دې دپاره ږدم چې روانه موضوع اسانه شي. دا بنیادونه چې تاسو ته یاد دي که نه، دا اصول، نو خبره به ته ډېره ښکلې واضحه شي. څلورم اصل دا شو چې زړه هغه ځای دی چې په دې باندې څه راځي؟ فتنې پې اثر کوي. دې کې یو حدیث ورته ووایو، د حذیفه رضی الله عنه حدیث ته امام مسلم راوړی دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی تعرض الفتن علی القلوب، دا فتنې راځي په دې زړونو باندې، دا فتنې راځي په څه باندې؟ په زړونو باندې. بیا د زړه پیغمبر صلی الله علیه وسلم دوه قسمه کړی دی دا فتنې چې پې کله راشي. اولنی زړه هغه دی فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء. کم زړه چې دا فتنه ځان ته راښکو ده، نو په دې زړه کې تور ټکي وشي، تور ټکي پکې وشي. او کم زړه چې دا فتنه ځان ته رانښکو ده او دی ناشنا وګڼله او دا فتنه دې زړه ته ورکوزه نه شوه، نو په دې فتنه په دې زړه کې یو نقطه وشي تکه سپینه. حتی تعود القلوب على قلبين، نو زړونه ټول دوه قسمه شوي، قلب أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، وقلب أبيض فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. سبحان الله. زړونه دوه قسمه شو. اولنی قسم هغه دی چې فتنه راله، نو دې زړه ته څه شوه؟ ورکوزه شوه، او دې زړه راښکو ده. اشربها، دې زړه وسکړه، لکه څنګه چې ته اوبه پرتې دي او سپنج پې راکاږي، نو هغه سپنج هغه اوبه څه کي؟ ځان ته یې راکاږي. دقې شان دې زړه دا فتنه ځان ته راښکو ده. نو چې کله دا فتنه ځان ته راښکو ده، نو پای کې څه چلو شو؟ تور ټکی پکې وشو. او چې تور ټکی پکې وشو، دا توروالی ډېر شو، نو داسې شو کالکوز مجخیه، تک تور شو. او د هغه لوښي په شان شو چې هغه الټه پروت وي، د هغه لوښي په شان شو چې هغه څه پروت وي؟ الټه پروت وي، د هغه ګیلاس په شان چې هغه ته الټه یې ښودی. نو چې الټه دې کېښودو، لا يعرف معروفا ولا ينکر منکرا، ښه کار ته بیا ښه نه وایي او بد ته بد نه وایي. ولې؟ ځکه چې څه شو؟ الټه شو. بلکې ښه ته به بد وایي او بد ته به ښه وایي. نن سبا داسې ډېر دي ګورې چې ګناهونو ته ښه وایي، د الله نافرمانیانو سره ګزاره کوي، خو د الله د بندګۍ سره ګزارې نه کوي. ته به د الله بندګي کې، ته به عبادت کې، تا به منع کوي نه چې ستا دې کار کې شر دی او ستا دې کار کې دا دي او دغه دي. او هغه کوم سړی چې په ګناهونو کې اخته دی، قسمه قسم ګناهونه کوي، د هغه به مرسته کوي. دا کله کېږي داسې چې کله دا زړه الټه شي، د هغه ګیلاس په شان چې ته الټه کېدې، دغه شان د زړه الټه شي، نو ښه کار به ورته بد ښکاري او بد ورته ښه ښکاري. زړه یې مړ شي، زړه یې مړ شي. او ځکه یو شاعر ډېر ناشنا خبره کړې ده، وی لیس من مات فاستراح بمیت انما المیت میت الاحیاء. مړی هغه نه دی چې مړ شو د خلکو نه ده، مړی وی دا دی چې په ژوندو کې مړی دی.
په ژوندو کې مړی څنګه چې زړه یې مړی په ژوندو کې مړی دغه دی چې زړه یې مړی دویم زړه پیغمبر صلی الله علیه وسلم کوم یو ذکر کړی دی تک سپین زړه حق یې وپېژندو حق یې قبول کو فتنه ورته ورننوته د ایمان په نور سره رڼا شو د ایمان هغه رڼا پکې وځلېده نو دا هغه زړه دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې دله یوه فتنه هم نقصان نه ورکوي چې څو پورې د ځمکې او اسمانونه وي او بیا دا فایده یې د ساتئ چې فتنه په دوه قسمه یې ګورئ کمې فتنې چې راځي د دې اصل سره دا خبره یاده کړئ د څلورم اصل سره موږ وایو چې زړه هغه ځای دی چې فتنې پې راځي او اثر پې کوي دا فتنې بیا په دوه قسمه دي یوه فتنه د شبهاتو ده فتنة الشبهات او یوه فتنه ده د فتنة الشهوات شبهات فتنه د شبهاتو څه ته وایي چې هغه په عقیده کې هر هغه خبره چې هغه د هغه حق خلافي یا هغه عقیده ساتل چې هغه د هغه عقیدې خلافي په کومې عقیدې سره چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم رالیږلی شوی دی نو دا به کومه فتنه شهوات کې شبهات تعلق ساتي له څه سره عقیدې سره شهوات فتنة الشهوات څه ته وایي چې دغه حرام کړی شوي شهواتو سره محبت کوي حرام کړی شوي شهوات لکه زنا غلا نشې تماشې زغیبت چغلخوري دا ټول په دې کې دننه راغلي نو حاصل دا شو چې د شهواتو تابعداري کول د عامو ګناهګارو طریقه ده او د شبهاتو تابعداري کول د اهل بدعو او د اهل اهوا طریقه ده ورسېدی په دې اخري خبره څه مطلب دی زما د اخري خبره دوی به شهواتو کې دي خبرې مطلب دا دی چې عام ګناهګاران چې کوم دي دوی تابعداري د شهواتو کوي او اهل بدع چې کوم دي اهل الاهواء والخصومات چې کوم په عقیده کې او د عقیدې په باب کې ګمراه دي او شرعي دلایلو ته کتلي نه دي یا هغې تطبیق کړي نه دي یا په هغې ځان پوه کړی نه دی نو دا خلک روان دي په شبهاتو پسې ښه څلور بنیادونه موږ ذکر کړو اصول بل ورسره یاد کا پنځم چې اعمال د یو بل نه غوره کیږي د هغه څه د لاسه چې څه په زړه کې بیا ووایم اعمال غوره کیږي د یو بل نه د هغه څه د لاسه چې څه په زړه کې په دې جمله وما څوک پوه کړي تاسو کې څوک پې پوه شو یعنې اعمال د یو بل نه غوره کیږي د هغه څه د لاسه چې څه په دې زړه کې بارک الله فیک تعبیر دې لږ کمزور دی او خبره دې نږدې ده لکه مسله دا دی چې د اعمال چې دي د یو بل نه چې غوره کیږي او اجرونه پې زیاتیږي یا کمیږي دا د هغه څه د لاسه دي چې څه په دې زړه کې دي په زړه کې څه دی ایمان دی په زړه کې څه دی محبت دی په زړه کې څه دی تعظیم دی په زړه کې څه دی اجلال دی نو کله ناکله به دوه عملونه بلکل یو شاني ظاهره کې به څه بلکل به یو شاني او حقیقت کې به د دوانو په منځ کې دومره فرق وي لکه څومره چې د ځمکې او د اسمان په منځ کې دی دا فرق د څه د لاسه د لاسه دوه کسان به په یو جومات کې ولاړي په یو صف کې به ولاړي یو بل سره به خپم لګولي یو بل سره به اوږم لګولي او د دوانو په منځونو کې دومره فرق وي لکه څومره چې د ځمکې او د اسمان په منځ کې دی
ولي ها زړه د لاسه ځکه چې زړه کې دننه ایمان محبت تعظیم اجلال دا یو شان خو نه دی که نه که نه یو شان دی ها نه دی یو شان لکه عقبه بن عامر د حدیث کې سوچ وکړه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي یو مسلمان چې راولګي او دسو کې او په ښایسته طریقې سره یې وکړي ثم يقوم فيصلي ركعتين بیا پاسي او 2 رکعته منځ وکړي 2 رکعته منځ وکړي مقبل عليهما بقلبه ووجهه په پوره توجه سره وکړي د زړه توجه بالکل برابري ما دا خبره دی پورې راوست دا مثال دی پورې ذکر کوم چې خبره ټوله د زړه ده دی مسلمان ښایسته اودس وکړو 2 رکعته مونځ یې وکړو او د زړه توجه یې څه ده مکمل برابره ده توجه ټوله د الله طرف ته ده الا وجبت له الجنه د دې سړي دپاره جنت واجب دی دی به لازم جنت ته ځي سوال دلته دا راغی چې عمل خو د ده صرف دا دی عمل یې صرف دا دی چې ښایسته اودس یې وکړو او څو رکعته مونځ یې وکړو 2 صرف د دې 2 رکعتو د اودس د لاسه د ده لپاره جنت ولې لازمېږي زړه برابر بنیاد اصل کې څه و هغه اصل کې زړه و زړه د یې سړي په زړه کې کمال و 2 کسان تلاوت کوي بل مثال باندې 2 کسان تلاوت کوي عبدالله و عبدالرحمن ناشتي قرآن وایي او د دې دوانو په دې قرت کې او د دوانو په تدبر او په تفهم او په سوچ او په فکر کې ځمکه اسمان فرق دی اوس دا یو لګیا د قرآن وایي صرف تلاوت سوچ او فکر پکې نشته دا بل قرآن وایي سوچ او فکر پکې کوي تدبر پکې کوي په معرفت سره وایي زړه توجه یې برابر ده نو د ده او د هغه په قرت کې څه فرق شته که نه ډېر فرق دی یو سړی چې پوره قرآن وایي پوره قرآن بغیر د تدبر او تفهم نه او یو سړی یو څو ایتونه ووایي خو ډېر په سوچ او په فکر سره یې ووایي د زړه توجه یې پکې برابري الله طرف ته پکې سوچ لاړ شي وجاړي پکې د الله نه ویري د الله عظمت یې زړه کې راشي کوم یې ووری دا لږې چې ویلی او د څه د لاسه غوره شو د زړه د لاسه دا خبره ما دې پورې شروع کړې وه لکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو حدیث کې راځي امام ابن ماجه راوړی شیخ الباني ورته حسن ویلی ټوله شپه ولاړو او یو آیت یې وي ټوله شپه په تهجد کې یو آیت کوم آیت ابو ذر غفاري وایي دا آیت یې وي إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم يلا كتدي بندگانو لعذاب ورکین غستا بندگان دي تا نو څوک تپوس نشي کولی او که ته پرې رحم وکړې او دوی ته بخانه وکړې نو ته زوروري او حکمتونه والی ته زوروري او حکمتونه والی دا آیت پیغمبر صلی الله علیه وسلم ټوله شپه وي او په دې کې سوچ او فکر کو نو دا دومره چې وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم او بار بار سوچ او فکر کوي خو غوره یې د هغه تلاوت نه چې هغه پوره قرآن ووایي بغیر سوچ او فکر نه او دلته حالانکې یو آیت وویلی شو هسې دا ما تاسو ته مثال ذکر کو شپږم بنیاد دا یاد کوي چې د زړه بندګي د اندامونو د بندګۍ نه اهمه ده د زړه بندګي د اندامونو د بندګۍ نه اهمه ده ولې دا خو به واضح دی
بارک الله فیک. دا د دې جواب دی چې اعمال د جوارحو، اعمال د اندامونو دا تړلی شوي دي په اعمال د قلوبو سره. نو که د زړه دې ته لرې کړو، د زړه د اعمال دې لرې کړو، نو بیا ستا د اندامونو عمل هم پاتې نه شو. نو بنیاد څه شی دی؟ بنیاد هغه د زړه دا بندګي ده. په زړه سره چې دې بندګي وکړه که نه، د الله بندګي دې د زړه د کومې نه وکړه، د اندامونو هم بندګي کوي د الله. خو چې په زړه کې نه وي نو په اندامونو نشي راتلی. دغه شان اووم اصل دا یاد کا په دې موضوع کې، اووم بنیاد دا یاد کا، القلب هدف للشیطان، شیطان هدف ستا زړه ته رسېده دي. ولې خبره ختمه شو. زمونږ دغه دشمن دا ابلیس دا شیطان دته ښه پته ده چې دار و مدار د خبرې ټول په زړه باندې دی او اعتماد ټول په زړه دی. راشه ځکه مین ځای وله خرابول غواړي چې دا مین ځای دې وله خراب کو، هر څه ټول ګډوډ شو. لکه اوس ته په کور کې په چا باندې تیاره راولي چې یاره دا بجلي پې بنده کړم، نو کله یوې کمرې ته ځي یو بټن وایي او کله بلې ته ځي او بله بټن وایي، یو راغی تا ته څه ووایي؟ وایي ټول لین ولاړو تیاره به شي. ته څه کله په یو کمره کې لوغېږي او کله بله کې لوغېږي او لږ لږ کار کې، دا ټوله بجلي پې واړوه، په ده به تیاره راشي، مین ځای وله خراب کا. دغه شان شیطان دا وایي، ته پته ده چې مین ځای بنیادي ځای هغه دا زړه دی. راشه دې انسانانو له د زړونه خرابول غواړي، نو ځکه دی چې دا وسوسې ورچي دا هم دې زړه ته ورچوي. کوشش د دې شیطان هم دکه دی چې ستا دا زړه خراب کړي. بیا اتم بنیاد ورسره دا یاد کا چې بیماریانې د زړونو د ډېرې پټې بیماریانې دي. بیماریانې د زړونو دا څه دي؟ ډېرې پټې بیماریانې دي. یعنې چې د الله توفیق نه وي که نه، نو د دې نه ځان بچ کول ډېر ګران دي. چې د الله مرسته در سره نه وه که نه، او توفیق د الله د طرف نه نه و، نو د زړونو د دې بیماریانو نه ځان بچ کول ډېر ګران دي. بیماریانې په دوه قسمه، یو د زړونو او بل د اندامونو. د کم یو نه ځان بچ کول ګران دي؟ د زړونو که د اندامونو ده؟ د زړونو ده. اندامونو بیماریانو خو واضح وي، ډاکټر له به ورشي، علاج به وکړي، ښکاري، پته یې لګي په دې ځینې دړلی، دلته دا مسله ده، دلته دغه مسله ده، پته یې ولګېده که نه. خو هغه بیماریانې چې په زړونو کې دننه وي دا ډېرې پټې. لکه یو حدیث په دې باب کې راته ووایم، د امام احمد ابن حنبل رحمه الله زوی عبدالله د هغه دا روایت راوړی د عبدالله ابن سلام په باره کې. عبدالله ابن حنزله وی ان عبدالله ابن سلام مر في السوق وعليه حزمة من حطب. عبدالله ابن سلام کو پیژنې که مشهور صحابي دی. عبدالله ابن سلام واوره، عبدالله ابن سلام په یو بازار باندې تیر شو او د لرګو ګېډۍ راغستی دی، د لرګو ګېډۍ په شا کړی دی او کور ته د لرګي وړي. عبدالله ابن سلام لګیا دی کور ته لرګي وړي، ګېډۍ په شا کړی. نو د عبدالله ابن حنزله ورته ویل الیس الله قد اعفاک عن هذا، تا له خو الله دومره څه در کړي دي چې د دې نه ساتلی، ته بیا هم لګیا دا کار کې؟ ویاو اردت ان ادفع به الكبر، زم چې که زړه کې مې چېرته لویي چا ختمه شي. خیال هم دې خبر دی ځکه چې لویي دا بیماري ده که نه، او ځای کم ځای دی؟ زړه او پټه بیماري ده. نو د زړونو د بیماریانې دغه شان دي، پټې پټې بیماریانې دي. د زړونو باندې بیماریانې راځي، کله بیماري د ګناهونو،
کله بیماری د شهواتو او بیا داسې اثر کوي په دې زړه باندې لکه څنګه چې اثر کوي زهر په بدن باندې. ځکه امام ابن المبارک رحمه الله سوي وی رأيت الذنوب تميت القلوب ويتبعها الذل إدمانها وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك إصيانها. وی ما دا خبر لیدلی ده، ما دا خبر لیدلی ده چې ګناهونه چې دی د زړونه مړه کوي. وترك الذنوب حياة القلوب، او د ګناهونو پرېښوده په دې کې ژوند د څه پروت دی؟ په دې کې ژوند د زړونو پروت دی. نو کوی څوک تاسو کې دا غواړي چې زړه ته مې ژوند میلاو شي نو ګناهونه به پرېږدئ، او که نه پرېږدئ ګناهونه نو زړونه به مړه شي. دا څو بنیاده شو؟ اته. نهم بنیاد ورسره بل ولیکه. دا به اخرنی بنیاد ذکر کو او سبا به بیا موضوع مخکې بوځو د روغ زړه نښې څه دي، اب سبا به بیانو. نهمه بنیادی خبره دا ذکر کا چې د زړه د اعمالو خیال نه ساتل د تباهۍ لار ده. د زړه چې کوم اعمال دي د دې خیال نه ساتل د څه لار ده؟ د تباهۍ لار ده. ډیر رکوع کوونکي، ډیر سجده کوونکي، ډیر عبادت کوونکي په دې ګمان کې دي چې موږ د الله طرف ته روان یو او په حقیقت کې د الله نه روان دي. په زړه کې سره ګمان یې سره چې موږ د چا طرف ته روان یو؟ موږ د الله طرف ته روان یو، او په اصل کې د الله نه لرې روان دي. نو دا بنیاد یاد کا چې د زړونو د اعمالو اهتمام دې ونه کړو که نه نو د تباهۍ په طرف به ورشي. د زړونو عمل څه دی؟ نیت، محبت، د الله تعظیم، د الله قدر کول، د الله نه حیا کول، په الله باندې توکل او دا قسمه خبرې دا ټولې په زړه کې دننه راځي. چې د دې خبرو خیال دې ونه ساتو که نه نو لار بیا د څه ده؟ لار بیا د تباهۍ لار ده. زه به ته یو حدیث ویمه که نه، صرف د یو حدیث ته غوږ کېده. امام ابن ماجه رحمه الله دا حدیث راوړی. ثوبان رضی الله عنه وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده څوک چې د زړونو د اعمالو خیال نه ساتي که نه او د زړونو خیال نه ساتي، واورئ د هغوی حال. لأعلمن اقواما من امتي یأتون یوم القیامة بحسنات امثال جبال تهامة بیضا فیجعلها الله هباء منثورا. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی زما په دې امت کې داسې خلک شتي چې د قیامت په ورځ به د الله مخې له راشي او دومره نیکیانې به یې راوړي، دومره نیکیانې لکه د تهامې علاقې د دنګ دنګ غرونه چې دي دغه شان غټې غټې نیکیانې به وي. الله به هغه نیکیانې د دوی والوځي، د دوړې په شان به ورله والوځي، ختمه به یې کړي. ثوبان وی يا رسول الله صفهم لنا جلهم لنا ألا نكون منهم ونحن لا نعلم. صحابة